د اختر نه یوه ورځ مخکې په کلي کې عجیبه غونډه غوغا وه. چا خپل بچیانو ته نوي جامې اخیستلې او چا د عید دپاره میوې او مټیانه برابرولې. خو د کلي په یو غاړه کې په یو زاړه ایمانداره کور کې بالکل خاموشي وه. دا د یوې یتیمې جینۍ کور وه چې نوم یې نازیه وه. نازیه لا وړه وه چې مور او پلار دواړه ترې مړه شوي وه. اوس هغې د خپلې بوډۍ نیا سره ژوند کوه. د هغوی د ګټې وټې هیڅ څوک نه وه. نیا به یې د خلکو د کورونو دامي میوې پاکولې او هغې نه به یې چې کم څو روپۍ ګټلې په هغې به یې بس د خېټې دوزخ ډکوه. د اختر په ماښام نازیه د خپل کور په دالان کې ناسته وه او د کلي د نورو جینکو غږونه یې اوریدل چې په خپلو منګولو یې نکریزي لګولې او سندرې یې ویلې. هغې خپلې خالي لاسونه او زاړه کمیس ته وکتل. د هغې په وړو وړو سترګو کې اوښکې راغلې. هغې خپلې نیا ته ویل: نیا جانه، سبا خو اختر دی. د کلي ټولو جینکو نوي جامې راوړي دي. ماله به نوي جامې څوک راکوي؟ زما بابا او ادې به کله راځي؟ د نیا زړګی د نازیه په دې خبره داسې غوڅ شو لکه چا چې پرې چاړه تیره کړې وي. هغې خپلې اوښکې پټې کړې. نازیه یې په غېږ کې ونیوله او سر یې ورته ښکل کو. نیا په ډیر نرم آواز وویل: زما د زړګي تروغمي، ستا بابا او ادې خو د الله جي میلمانه دي. هغه له هغه ځایه ستا دپاره دعاګانې رالیږي. او زما لوري، ستا اختر به هم داسې زبردست وشي چې ته به حیرانه پاتې شي. الله مالدار دی. بیا نیا د خپل کټ لاندې نه یو زوړ صندوق راویستلو. په هغې کې یو زوړه مګر صفا ستن او تار و. نیا د خپلې ځوانۍ یو سور رنګی پوړنۍ راویستلو چې لا غونډۍ زوړ و خو بالکل صفا و. نیا ټوله شپه په روښان دیه کې د نازیه دپاره د هغې په پرتوګ او کمیس باندې په خپلو کمزورو لاسونو ګنډل وکړو او یو ښکله غونډۍ زوړ جامه یې ورته بدله کړه. د اختر سهار شو. په جومات کې د اختر د نمانځ تکبیرونه شروع شول. نازیه چې د خوب نه راویښه شوه نو کټ ته نږدې یې هغه سور کمیس ایښودی لیدو. هغې چې جامې وغونستلې نو داسې ځلیدله لکه د کلي تر ټولو ښکلې جینۍ. خو بیا هم د هغې په زړګي کې یو ارمان و، ځکه چې د اختر دپاره ورسره د خوږو څیزونو یا د عیدۍ روپۍ نه وي. هغه د خپل کور د دروازې په درشل کې ناسته وه چې په دې کې د کلي د یو خان زوی شیر زمان د هغې مخې ته تیر شو. د شیر زمان په لاس کې د عیدۍ ډېرې روپۍ وي او نوې جامې یې اغوستې وي. هغه چې نازیه داسې یوازې او خفه ناسته ولیده نو د هغې پلار ورته یادونه کړې وه چې نن د اختر ورځ ده او د یتیمانو خیال ساتل پکار دي. شیر زمان نازیه ته نږدې راغلو. په ډېره مینه یې ورته ویل: نازیه خوري، اختر دې مبارک شه. دا وګوره، ما پلار ماته نن د عیدۍ ډېرې روپۍ راکړې دي، مګر زما داسې خور نشته چې زه ورسره شریکې کړم. دا ستا عیدۍ ده. هغه د خپلو روپیو نه نیمې روپۍ نازیه ته ورکړې او د دې سره یې د خپل کور نه راوړې د میوو او مټیانو یوه لوښي هم هغې ته کېښوده. د نازیه سترګې د خوشحالۍ نه ځلېدې چټ شوې. هغې منډه کړه او خپلې نیا ته یې ویل: نیا جانه، وګوره، ما درته نه وی ویل چې زما بابا به د اسمان نه زما دپاره عیدي رالیږي. د الله جي شکر دی. نیا چې د نازیه دا خوشحالي ولیده نو د هغې د سترګو نه د اوښکو باران روان شو. هغې خپل لاسونه د اسمان لور ته پورته کړل او د شیر زمان او د هغې د کورنۍ دپاره یې د زړه تله دعاګانې وکړل. د نازیه دپاره نن د ژوند تر ټولو د خوشحالي اختر و، ځکه چې نن هغې ته دا احساس شوی و چې که د هغې پلار نشته نو په دې دنیا کې لا هم داسې د رحم د زړونو خاوندان شته چې د یتیم په سر د شفقت لاس ږدي. سبق: هیڅکله یوازې نه وي. الله تعالی د هغوی لپاره د مهربانو او رحم لرونکو خلکو زړونه نرموي. که موږ د یو یتیم، غریب او اړمن انسان سره مرسته وکړو نو دا یوازې د هغوی خوشحالي نه وي، بلکې د الله تعالی رضا او برکت هم ترلاسه کوو. د اختر اصل خوشحالي په نوو جامو او ډېرو روپیو کې نه ده، بلکې په دې کې ده چې د بل چا په شونډو مسکا راوړو. څوک چې د یو یتیم په سر د مینې لاس ږدي، الله تعالی به د هغوی ژوند له رحمتونو ډک وکړي.